نو د ټولې دنیا محبت د انسان سره دا د اغراضو د مقاصدو د پاره یو محبت د الله تعالی دی چې هغې د بنده سره کوي په هغې کې الله تعالی څه غرض و مقصد نه لري. او دویم محبت چې بې غرضه دی بې مقصده دی هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام محبت د خپل امت سره چې پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل امت سره څومره محبت لري په هغې کې د پیغمبر علیه صلات وسلام ضرورت نه دی. هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام د یو غرض و د مقصد دپاره نه دی. نه په هغې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام درجه بلندیږي نه په هغې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام په مقاماتو کې لوړوالی راځي نه په هغې سره د پیغمبر علیه صلات وسلام په عزت کې اضافه راځي. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله تعالی ډېر وختي دا اعلان کړی دی لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ای پیغمبره چې مخکیني څه سوي دي رستني څه سوي دي زما د طرفه ټول درته معاف دي. او د پیغمبر علیه صلات وسلام دپاره الله تعالی دا اعلان کړی دی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ای پیغمبره د قیامت په میدان کې به ډېر ژر الله تعالی تا ته هغه څه درکوي چې په هغې سره به تا مکمل د ځانه راضي کوي. د پیغمبر علیه صلات وسلام ته لوړه درجه او پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله تعالی خپله رضا او محبت دا ډېر وختي اعلان کړی دی. نو پیغمبر علیه صلات وسلام چې د امت سره کوم محبت لري په دې محبت کې د پیغمبر علیه السلام نفع نسته په دې کې د پیغمبر ضرورت نسته په دې کې د پیغمبر غرض نسته په دې کې د پیغمبر مقصد نسته. لیکن یو طرف ته پیغمبر علیه صلات وسلام په دې محبت کې څه ګټه او غرض نه لري لیکن د هغې باوجود د پیغمبر علیه صلات وسلام د خپل امت سره کومه مینه چې کله به د ورځې په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه صلات وسلام وګرځېدی په دې خاطر چې د دې انسانانو سره زما محبت دی او د دې انسانانو سره زه دوستي جوړه کم او دا انسانان خپل ځان ته متوجه کم او د دې انسانانو سره زما تعلق راسي چې ټوله ورځ به د انسانیت په محبت کې د انسانیت په تعلق کې پر هغې باندې ورځ تېره سوله چې کله به شپه راله نو بیا به پیغمبر علیه صلات وسلام د انسانیت په محبت او په تعلق کې داسې ژړا کوله چې د دې سینې مبارکې به داسې خټکهاری راتلی لکه یو کټو چې پر اور باندې پرتی او د هغې خټکهاری راځي. د پیغمبر علیه صلات وسلام د ژړا سه د سینې خټکهاری به بیا شاوخوا انسانانو اورېدی چې کله به د پیغمبر علیه صلات وسلام ژړا ډېره زیاته سوه نو بیا به الله تعالی د عرش څخه حضرت جبرائیل علیه السلام راواستوی. حضرت جبرائیل علیه السلام به تسلي ورکولو لی پیغمبره ولربک فاصبر د رب دپاره لږ صبر وکړه. لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه به آرام نه کوی د هغې سره به د پیغمبر علیه السلام ژړا ډېره زیاته وه نو بیا به جبرائیل علیه السلام په دې شپه کې دویم ځل رالی بیا به ورته ویل واصبر فانک باعیننا. ای پیغمبره ته زموږ په نګراني کې ته زموږ در نظر لاندې یې ستا حالاتو باندې موږ واقف و خبرې خو ته لږ صبر وکړه. لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام ژړا به نه درېدله نو دریم ځل به حضرت جبرائیل علیه السلام بیا په یوه شپه کې رالی ول واصبر وما صبرک الا بالله. ای پیغمبره ته لږ صبر کوه ستا د صبر بدله به الله تعالی درکوي. او چې کله به د پیغمبر علیه صلات وسلام نوره ډېره ژړا وه آخرنی ځل به حضرت جبرائیل راتلی هغې ورته پیغمبره لعلک باخع نفسک علی ان لا یکونوا مؤمنین. شاید د ډېرې ژړا سه د ډېره غمه سه او د ډېره افسوسه سه به ته خپل ځان په هلاکت و تباهي کې واچوې پر دې خبره علی ان لا یکونوا مؤمنین چې دا انسانان ایمان نه راوړي دا انسانان ستا سره تعلق نه جوړوي او دا انسانان ستا دوستۍ او ستا تعلق له نږدې نه راځي نو شاید ته به ځان په هلاکت و په مرګ کې